دغه قرآن د یو نظام کتاب و چې هغې نظام ته اسلامي نظام ویل کېږي یا د خلافت نظام ورته ویل کېږي. خو د افسوس خبره ده چې نن سبا مسلمانان خپل نظام نه پېژني. دین اسلام ته چې ګوري نو صرف د عباداتو د دین په نظر باندې ورته ګوري، د نظام په حیثیت سره دین اسلام ته هېڅوک هم نه ګوري. قرآن کریم چې تلاوت کوي نو صرف د دې دپاره تلاوت کوي چې یاره دا یو څو حروف دي چې په دې ماته اجر او ثواب میلاو شي. یا دغه قرآن کریم د خپلو مړو د ایصال ثواب دپاره استعمالوي. یا دغه قرآن کریم په خپلو جرګو کې د قرآن د قسم خوړلو دپاره استعمالوي چې خپل ځان پرې رښتونی ثابت کړي. د دې نه علاوه د خپل عملي ژوند نه قرآن کریم بیخي وباسلی دی. اسلامي نظام ډېر مسلمانان اسلامي نظام نه پېژني، بلکې د اسلامي نظام خبره چې څوک کوي نو داسې په نااشنا نظر سره ورته ګوري، یاره دا څنګه فکر خوروي، څنګه خبره کوي. حالانکه اسلام د نظام په طور باندې د دنیا ته راغلی دی. د اسلام نه مخکې عبادات موجود وو، مشرکینو به عبادات کول خو نظام نه و موجود. الله تبارک وتعالی نظام را لېږل مقصد و لیظهره علی الدین کله. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیوټي دغه وه چې ته به په دې ځمکه باندې د الله نظام نافظوي، د قرآن نظام به نافظوي، قرآن به نافظوي. خو نن سبا مسلمانان د خپل معاشرت نه، د خپل معیشت نه، د خپل تجارت نه، د خپل سیاست نه، د خپل عدالت نه، د هر څه نه د قرآن کریم دغه نظام وباسلی دی. که فیصلې کوي نو یا د رواج مطابق یې کوي یا د انګریزانو د قوانینو مطابق یې کوي. د خپلې خوښې مطابق د خپلو رواجونو او خواهشاتو مطابق یې قوانین جوړ کړي او په هغه قوانینو باندې فیصله کوي. قرآن کریم الهي قانون دی، الهي نظام دی. او د دې په مقابله کې دنیوي نظامونه جوړ شوي دي، که هغه د جمهوریت په نامه باندې، دیموکراسۍ په نامه باندې، سوشلیزم په نامه باندې، کمیونیزم په نامه باندې. دا انساني نظامونه دي. انسان په خپل جاهل او ناقص عقل باندې دغه نظامونه جوړ کړي دي. نو یو طرف ته الهي نظام دی، بل طرف ته انساني نظام دی. موږ هغه انساني نظام راخستی دی، الهي نظام مو پرېښی دی او بیا په دې باندې جاړو چې یاره د هر طرف ته بدامني ده، خوف دی، کاروبار نشته دی. نو الله تبارک وتعالی قرآن کریم کې د دې خبرو وعده کړې ده چې کله چې یو قوم د الله تبارک وتعالی د وعدو خلاف ورزي وکړي او یو قوم د الله تبارک وتعالی د نعمتونو ناشکري وکړي، د قرآن او د حدیث چې کومه خلاصه ده، کوم نچوړ دی، هغه دا دی چې په کوم قوم کې چې بېحیایي او فحاشي عامه شي او کوم قوم چې په تله کې کمې شروع کړي، کوم قوم چې خیانت او دوکه شروع کړي، په کوم قوم کې چې غیبت عام شي، په کوم قوم کې چې د الله د قانون خلاف فیصلې شروع شي، د الله شریعت شاته پرېږدي او د خپلو خواهشاتو مطابق فیصلې شروع کړي، نو په دغه وخت کې به د الله تبارک وتعالی عذابونه دې قوم ته متوجه کېږي. هغه به کله د طوفان په شکل کې، کله به د زلزلو په شکل کې، کله به د خانه جنګۍ په شکل کې. په خپل منځ کې به ټول مسلمانان الله تبارک وتعالی په جنګونو کې مبتلا کړي. ځکه چې دغه مسلمانانو د الله تبارک وتعالی شریعت پرېښو، قرآن عظیم الشان چې کوم عظیم نظام او اسلامي نظام هغه یې پرېښو، نو دوی به الله تبارک وتعالی په خانه جنګۍ کې مبتلا کړي. قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی دغه حکم ذکر کړی دی چې فکفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. چې څوک چې د الله تبارک وتعالی د نعمتونو ناشکري وکړي، د نعمتونو کفر وکړي، فاذاقها الله لباس الجوع والخوف، الله تبارک وتعالی به په دوی باندې دوه قسمه عذاب راولي. یو به دوی په لوږه کې مبتلا شي، اقتصادي حالت سره به دوی کمزوري شي، والخوف او دویم به دوی په یره کې مبتلا شي، په دوی کې به بدامني خوره شي، هر طرف ته به بدامني وي، هېڅ چېرته به هم دوی ته امن نه حاصلېږي. بما كانوا يصنعون، دغه عذابونه به ولې راځي په دې قوم باندې چې دوی په داسې کارونو کې مبتلا وو، داسې عملونو کې مبتلا وو چې هغه د الله د عذاب ذریعه وه، د الله عذاب ته به هغې دعوت ورکولو. نن سبا زموږ ستاسو مسلماني صرف تر خولو پورې، تر ژبو پورې محدوده ده. اسلام زموږ ستاسو زړونو ته نه دی کوز شوی. اسلام په هغه حیثیت سره، کوم حیثیت سره چې محمد رسول الله دې دنیا ته راوړی و، هغه حیثیت سره موږ تاسو نه دی پېژندلی. ځکه په حدیث شریف کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې حدیث مصداق دغه زمانه ده چې کومه زمانه موږ تاسو وینو. يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قریبه ده چې په دې خلکو به داسې زمانه راشي چې د اسلام به نور څه نه وي پاتې، صرف نوم به یې پاتې، د قرآن به نور څه نه وي پاتې، صرف ټکي به یې پاتې. مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، د دوی جوماتونه به بهترینو تعمیراتو سره بلند و بالا جوړ شوي، وهي خراب من الهدى، خو دغه جوماتونه به د هدایت د نور نه خالي وي. علماؤهم شر من تحت ادیم السماء، دا هغه وخت علما به د اسمان د چت لاندې بدترینه مخلوق وي. من عندهم تخرج الفتنة وفيهم دعوت، د همدغې علماو نه به فتنې راوځي او واپس به په همدې علماو دغه فتنې ورګرځي.
نو تاسو سوچ وکړئ چې دغه حدیث شریف مونږ تاسو نن په خپلو سترګو مشاهده نه کوو. د اسلام صرف نوم پاتې دی. هر څوک وایي چې زه مسلمان یم، خو چې بهر راوځي خیانت شروع کړي، دوکه شروع کړي، ملاوت شروع کړي، قتل کوي، د یو مسلمان د قتل منصوبې جوړوي. هر څوک د اسلام دعوه لري، خو په عمل سره اسلام ښودل غواړي. صرف د خولې خبرې دا د مدینې منافقین هم کولی، خو عمل په لحاظ سره هغوی کافران وو. نو الله تبارک وتعالی د هغوی ایمان ته هېڅ اعتبار ورنکړو. د خولې دعوې دا ډېر دي، دا د منافقینو هم دغه دعوه وه چې آمنا، خو قرآن د هغوی جواب کوي قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. تاسو داسې مه وایئ چې موږ ایمان راوړی، تاسو اسلام راوړی، ظاهري شکل مو د ایمان جوړ کړی. نور ستاسو په زړونو کې د ایمان یو ټکی هم نشته. د ایمان او د هدایت هغه نور نه دی در داخل شوی. نو یو دعوه خو دغه چې د اسلام دعوه به کوي، خو اسلام به نه وي. قرآن به صرف ټکي پاتې وي. د دې دا مطلب چې د قرآن کریم به صرف تلاوت کولی کېږي، په نقشو په لحاظ سره به دغه ټکي محفوظ وي، خو د عمل په لحاظ سره په ځمکه باندې به د غیر الله قوانین جاري وي. خپل رواجونه به دوی نافظ کړي، د قرآن قانون به دوی شاته غورځولي. نو د قرآن ټکي به وي، خو قرآن به د عمل په لحاظ سره په مسلمانانو کې نه وي پاتې شوی. مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. جماعتونه باید بهترینې طریقې سره جوړ شوي، خو د هدایت د نور نه به خالي وي. نن سبا زموږ ستاسو د جماعتونو نه هغه نور نه خورېږي، کوم نور چې د مسجد نبوي نه خورېدو، کومه فایده چې د مسجد قبا نه رسېدله، کومه فایده چې امت ته د اصحاب صفه نه رسېدله، هغه فایده زموږ ستاسو په جماعتونو کې نن سبا نشته دی. علما هم شر من تحت ادیم السما. د هغه وخت علما به د اسمان د چت لاندې بدترین مخلوق وي. ځکه به بدترین مخلوق وي چې د حکمران د خوشحالولو دپاره د ظالم او د جابر صفتونه به کوي. د یو څو ټکو دپاره به دین اسلام حکمونه بدلوي. حلال ته به حرام وایي، حرامو ته به حلال وایي. نو د هغه وخت علماو علامې الله تبارک وتعالی ذکر کړي دي. قرآن کریم کې د بني اسرائیلو چې څومره علامات ذکر شوي دي او د کومو وجوهاتو د وجې نه په بني اسرائیلو عذاب راغلی دی، هغه وجوهات په دې امت کې موجود دي. قوم شعیب د باندې چې د کومو وجې نه عذاب راغلی هغه عذاب وجوهات په دې امت کې موجود دي. هر قوم کې چې کوم نقصان موجود وو، کوم ګناه موجود وو، هغه ټول ګناهونه چې راجمع کې په دې امت کې موجود دي. خدا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعاګانو برکت دی چې موږ تاسو محفوظ یو. که نه وي داسې وجوهات راجمع شوي دي چې د بچ کېدو هېڅ چانس پکې نه جوړېږي. نو محترمو د قرآن کریم طرف ته رجوع وکړئ. قرآن د نظام په حیثیت باندې مطالعه کوي، د نظام په حیثیت باندې د دې ترجمه زده کوي، د نظام په حیثیت باندې د دې تفسیر زده کوي، او بیا په خپل عملي ژوند کې راولئ، په خپله معاشره کې راولئ. نو بیا د معاشرې نه لوږه او تنده هم ختمېدی شي، د معاشرې نه بدامني هم ختمېدی شي. او که چېرته د قرآن طرف ته د مسلمانانو رجوع نه کړه، نو همدغه رنګې به په ذلت کې اخته وي او نور به هم ذلیله کېږي، لکه څنګه چې اوس حالت دی چې مسلمانان چاته اوف هم نشي کولی، باوجود د دې چې ډېر په کثیر تعداد کې دي، خو په دنیا کې د دوی هېڅ حیثیت نشته. د یهودو غوندې کمزوري قوم، ذلیل قوم مقابله نشي کولی. دومره حده پورې زموږ ستاسو ایمانونه کمزوري شول، دومره حده پورې د مسلمانانو حیثیت په دې دنیا کې ختم. قرآن کریم کې که تاسو وګورئ، د یوسف علیه السلام واقعه ذکر شوې ده، د موسی علیه السلام واقعه ذکر شوې ده، د قوم شعیب، قوم عاد، قوم ثمود واقعات ذکر شوي دي، د نمرود او د فرعون واقعات ذکر شوي دي، د ابراهیم علیه السلام واقعات ذکر شوي ده، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم واقعات ذکر شوي دي. دا ټول واقعات صرف د دې لپاره نه دي ذکر شوي چې تاسو به دغه واقعات واورئ او یو څه وخت به د دې نه خوند واخلئ، لذت به ورنه واخلئ، او یو څه وخت به دې ته اوښکې تویې کوئ چې یاره ډېره عجیبه واقعه وه، ډېر دردناک منظر و. دا د دې لپاره ذکر شوي چې دې نه عبرت حاصل کړئ، دې نه سبق واخلئ چې ابراهیم علیه السلام د وخت ظالم او جابر بادشاه ته هم لاس ورچوي، خپل قوم ته هم لاس ورچوي، خپل پلار ته هم لاس ورچوي، خو په توحید باندې هېڅ قسمه سودا نه کوي. د توحید په دعوت کې هېڅ قسمه سستی نه کوي، هر قسمه سختۍ او تکلیفونو برداشت کولو ته تیار دی، خو د دین د دعوت په لاره کې یو سکند، یو لمحه، یو ذره برابر هم سودا کولو ته تیار نه دی. مونږ تاسو ته چې الله تبارک وتعالی کوم قانون را کړی او کوم قرآن را کړی دی، دغه قرآن د ټولې دنیا دپاره، که د دنیا ژوند وي که د آخرت ژوند وي، د کامیابۍ ضامن و.